دغه اخیستونکو بریدونو تازه جزئیات له مخامخ جګړې تښتېدلي پاکستاني پوځ پر کابل او یو شمېر نورو ولایتونو بمبار وکړ. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي په ډیورنډ کرښه د پاکستاني پوځیانو د ځپلو په دغو انتقامي عملیاتو کې مجموعاً 55 تنه پاکستاني عسکر وژل شوي چې د ځینو جسدونه د افغان ځواکونو لخوا افغانستان ته انتقال شوي. 2 قرارګاو او 19 پوستې فتح شوي دي. یاد بریدونه د پکتیکا، پکتیا، خوست، ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو ته څیرمه د ډیورنډ کرښې په پورې غاړې د پاکستاني پوځي رژیم په عسکرو ترسره شول. په دغو بریدونو کې عملیاتي قطعاتو ته ورکړل شوي هدفونه له پلان سره سم ترلاسه شول او د شپې په 12 بجو د اسلامي امارت د لوی درسیز په امر جګړه ودرېده. په یادو عملیاتو کې لسګونه میله سپکې او درنې وسلې، مهمات او نظامي توکي افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي. همدا ډول د دښمن یو ټانک سوځول شوی او یو لوی د پوځیانو د انتقالاتو موټر هم نیول شوی دی. پاکستاني پوځ چې د تل په څیر وشرمېده او معلومه شوه چې د مخامخ جګړې زور نه لري، نو کابل، کندهار، پکتیا، ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو سیمو کې هوایي بریدونه وکړل. اوس نو افغان حکومت ته پکار ده چې هر ډول وي باید د دې هوایي بریدونو غچ په اسلام آباد او لاهور کې واخلي. که مزایل نه لرو فدایان خو لرو چې وربېدګو. په آخره کې دې خدای وهلو ته خو له زړه بده دعا وکړئ چې د همدوی له لاسه د افغانستان الوتکې لرې واټن ویشتونکي توغندي او د هوایي دفاع سیستم کباړ شو چې اوس مو په فضا پنجابي الوتکې ګرځي او موږ یوازې تماشا کوو. تاسو په دې تړاو څه نظر لري؟ کومنټ کې شریک. پنجاب خلکو تاسو د پښتنو د وینو د پور کیسه واورئ، دا کوئ چې پښتون د شرګې پور چاته نه پرېږدي، نو د ښځې د بې عزتېدو او د کور ګڼل کېدو پور به چاته